آیا داسې شم خدای کې دی شي چې ګیدړانې په سر متیازي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وی چې مسلمانې وی چې ولې وی زما یو خدای او هغه خیرن شوی نو مې علم بولو نور ته مې کې خو چوچ وی یو ګیدړ راغی او خپل اوچته کړه په متیازي وکي وی زما د خدای ورته کته غاګیونکو نو مال تداوی چې عرب یبول الثعلبان براسي. نو زما عزیزان ورز داو چې دا عقیده د خلق دړنه وستل چي دي دا ډېر ګران کا واحد ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شروع وکړه معجزات دي کردار دے کریکٹر دے اخلاق دی تاسو ګورئ نن د دنیا ګټ داسې نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو والا پکې نشته. دا د غلوی کردار وجوا او د لوی شان وجوا. عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی دا ډېر ګران کار پیدا کړ خلق. ابو جهل ویل ته پیغمبر یو خدای ته اسمانونو ته تلې ویل او وکتا اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره دا په دې اسمان کې دوه ټوکړې کا نو بیا به زستا پیغمبر یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو آسان کار دی په ګوته داسې اشاره وکړه اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو. بعض علماو لیکلي دي چې یوازې دوه ټوکړې نشوه بلکې دواړه ټوکړې رااله نیمه په یو لستونی کې نه وته او نیمه په بل کې او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو بار وته او بیا لاړه پاس. عرض داو چې ابو جهل وسوي ابو جهل اوفو جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رسي بیا بار لاړ او راغو لاس کې کانی نیولې. حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان کته رسول نو ازما د لاس کې سدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه ورته وی گر رسول چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کته رسول نو زما د لاس کې وایي څه دي چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لند شیخ به خدای شي چې زما د لاس کې. حضور علیه السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپل وایي وینا زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلای تی وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوتا لاس ته اشاره وکړه داس سره د ابو جهل لاس کې کان ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کانی یو دومره یو هغه کانی ابو جهل لعین په دې ځمکه راوښته وې په دې جادو تاسو خیال راغی داغه مشکلاتو چې د پیغمبر ور سره مخ. ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي چاموز باغ کولو د خلق به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسول. عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد زیات حد اوس یو ټکه یاد کړئ چې یو معجزه ده او یو کرامت ده. معجزه چې دا هغه هم د پیغمبر په اختیار کې نه او کرامت چې ده هغه هم د ولی په اختیار کې نه. کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت د ولی نه یو کار صادرېدل دیته کرامت. معجزه وای دیتا چې مقابله کې بل سره عاجز شي او داغه جواب نشي دیته معجزه وای. مقابله کې یو سره عاجز شي او داغه جواب نشي. دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي. لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسا ده او چې امسا به وګرځول داسې هغه نه به یو لوی اژدها جوړه شو. لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس په رويستو اب پړقېدو د سپوږمۍ پښه. عیسی علیہ السلام ته دا معجزه و چې قدرتی روند به یو سړی پیدا او د په لاس راخ کې به بناش
ابرس مرض بچ پچاو دا برگ لاس بچ پیراخ کو امرض بتلاړ دا معجزات دا هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات شو بیا پټولو د دغه معجزات بیا د چانو ځکه چې دا سنادید د قریشو دا باجش او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنو ورتلو ول به دا جادوګر دی پروپاګاندا خو به کړیو یو سره ده دمګر ده دمونه اچي هغه بل ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي قدرتی اورز په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخ شو چې مخ شو ورته زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلیوانه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده اوس پیغمبر ورته څوي ورته وی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له آدم گره ورته وی ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سي ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستاغوند کلام یاد خدای کې دی شي او یاد پیغمبر کې دی شي تلیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دي نو ارز دا وزیدانو که تاسو خیالو کې دی خپل زما یاره تاسو وای چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیونه ستاده زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وای کنه وای ها ولن دا تبلیغیان والا چانه روټه غواړي او بچانه غواړي بستر چانه غواړي کټ پوزه چانه غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوي خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا دا چله دا دلته په پراتی او تاسو به د خدای د دین دعوت درک حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي مزدورایم کوي کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي دا قوم ورته څوي لیونی ورته وي کنه ورته بلکې لیونی لا څکه دا قوم ورته وي چې دا د امریکای تنخواه اخلي دا قوم او د امریکا کا دومره خشي چې مال تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوا نو بیا د امریکای نه خمل چرته شته د ذلیل قوم ته تاسو په مخ د زمکه د امریکای نه لوی رذیل ملک ببل نه په مخ د زمکه تاسو وګورئ په لیبیا کې امریکای څو وکړه ترننه پورې سکه لګیا دی بیګای بیا په بمباری کړي ترننه پورې وجه صدا دا خدای دې چې پاکستاني پستر ګړوند کړي دی او د امریکای نه سیوا کلمه نه وای وجه صدا وجه دا چې لیبیا د اسرائیل خلاف او امریکای حکومت چې د يهودو دی او د اسرائیل تمام کلیدی محکمو باندې په امریکا کې يهود دي نو امریکا د يهودو حکومت ده او اسرائیل يهود دي لیبیا د يهودو خلاف او د فلسطینیانو او د شام د خلقو مرګره الزام په داله ګولې چې دا دهشتګرد دی سال جوړ کړي امریکا دومره زمونږ دوست ملک شو
چې موږ له پیسې راکړي چې تاسو والی کلی په کلی ګرځي او تبلیغ کوي. اوس دا خبرې چې څوک کوي دا غي قباش وګوري. دا خبرې درې قسمه خلک کوي. درې قسم. یو هغه خلک کوي چې یقیني د امریکې تنخواه خوار دي. یقیني. یو هغه خلک کوي چې کم د قبرونو حاصلات خوري. قبرونو نه د پلار او د نیکه جایگیر جوړ کړي. یو هغه خلک. تاسو ورشي کاکا صاحب زیارت وګورئ. یوې میاشت له په 1.5 لک روپے ټیکه کی. یوې میاشت ټیکادار والی په 1.5 لک روپے. اوس چې ټیکادار په 1.5 لک په ټیکالی نو خود 2 لک په پیغه غټی کړه. نو اله په 1.5 ملک دا 2 لک روپے د کاکا صاحب په زیارت باندې څوک اچي. په خبر ګوړاند شي. نو د کاکا صاحب د پیسو ته اجت څه؟ اولاده وګورئ ټول کروڑپتیان او اربپتیان دي. کاکا خیل میاګان وګورئ ټول کروڑپتیان لکپتیان د دنیا دومره مالداري څوک نشته لکه دا خلک. الته د خزو آل وګورئ او د سړو دا مال کې په دغه ځای خول مالګه سټل او شکرانه چول دومره خو اخر سرونه دي در پورې پس پیغمور وټای نه منډي خپل غل روړی چوکي یا په خله نه منډي ساقل خو کوي خدای بندگان څه سوچ خو چې اخر د دې پیسو د زیارت تاجت سره زیارت په پیسو څه کوي. دا زمون خزي او زمون سړی دا حال دوی جوړ کړي. پبو تلار شه چې د مین روډ نه د پبو میا صاحب زیارت ته پورې په دې لارا بازار جوړ چې بازار جوړ دے پروسه کال ز ورننه و نو ټول زلمی الکان په دې بازار کې په دې دکانونو ناست. نو دیدن مستا بانے میں نورے دیدن مستا بانے میں نورے وای پنی ملار کې سبانا کم درېګم داسې داسې کټي په دکان نس اخلا خوري واخلا ساخله واخلا مړ راشه دا ورته نه ځواني کوټه شي نه اخلا واخلا واخلا واخلا. یو دکاندار پس یو څنګه چغي وي بل ور پسې بل کلی تجربه وکي. نر سړی له بورکا ور په سر کوي او ته مخ کې شاو بورکه والا ځان پسې بیا تماشا وکړي د دکاندارانو ور پسې څه. خیر دا ملک دی یا دا قوم دا بنی آدم په مخ د ځمکې هغه شرکیات او بت پرستی چا په خوب کې نه دلیدلې چې کوم استا په ملک منټ پس کی. رحمان بابا خبره دا وي پټولو مربهي چالي دلینوي پټولو مربهي چالي دلینوي هغه چاري چې ته هر ساعت په ما کړې خوب کې بچانی دي چې کوم ستا په ملک بیا ستا په ملک د جمعې د شپې تماشا وکا د جمعې د شپې الله دې داسې شرمېدل شپه چاته او نه خی لکه په پاکستان کې چې د جمعې شپه کل هم دم توبونه او کنجر توبونه دا د جمعې په شپه بیا دا رزلاو خبیثان د زمانه وګوري دا ډزه دا سه ډزه چې د غوګونو پردې بدرته وشله کلاشنکوف ته دلته ایمان تکړه دی چې کلاشنکوف پولیسونی سیالته په پرچا ورکي ورشي په اسلام خټک پرچا ورکي چې د ملک وزیر داخله دی پاغه پرچا ورکي چې تا لایسنس ولې د کلاشنکوف ورکړي الته د نیکناست لایسنس ورکي او دلته راغی تی لیکي او پرچا په ورکي استعمال کې د مرکزی حکومت نه د لایسنس جاری کی ستاد قبایلو پولیټیکلانه پرمټي ورکړي نو خلک به پیډا زی نه کوي دځي بنه ابله خبره ده چې دا د اوس قوم د ظلم کور کې تکړی دا ګیدړ قوم ده چې دوی هم دلته پردي وادل لار شو
او کدلګ دې غوګونو نه ونیو د کابل دی غرونو ته کته د تیزونه بیا وګوره او د دستونه وګوره چې په لنګو به روان یو طرف ته دا کیږي بل طرف ته دا کیږي دومره وسله لکه په پاکستان کې په دنیا کې زه وګرځیدم ما یو ملک کې وسله ونه لیده پولیس سره وسله نشته فوج په سړکو ګرځي وسله نشته ورسره تش ګرځي تش پای بای نه ټوپک نه تماچا ورسره خو چې داسې درته وګوري پرتوک کې به متیازي وکړي دلته ورسره کلاشن کوپی چې ته ورته وګوره جنډه بازار اجړه به دریاد شي تاسو خیال راغی تاسو توره څه وکړه او پاکستان خو هغه ملک دی هغه ملک د سن 47 نواله تر ننه پورې ما د دوی توره ونه کړه توره نه ده کړه دا کړي چې کشمیر لا غزاله تلیو نو اندونه پوزې پرې کړې په نتکای پورې او کارتوسونه به راوړل ته چې سخانه کې به پرې فوټ پاتونو باندې خرصول بیا دا کړي اوسم دا بازي بډاګان شته چې کشمیر غزا نه کړی دا نه لا غزا ده نه د پوزو غزا ده کړی انده به پوز نه بچنت کین نه وطن تابته پوز اوسه کارتوسو غزا ده کړی ته سخانه کې مالی دلی چې خرصول خبره دادا چې د دې ټولو سيزونو علاج صرف او صرف په آسمانی قانون کې ده چې سو پورې د دې ملک قانون آسمانی قانون شوی نه زما دې په خدای قسمی چې خورز نه ګوري خورز بنه ګوري سیاسی خلقونم خدایان جوړ کړی دا خیال دی بجلیګر مولا سره مرګرم ګوره که چرته وزیر شو سه راکړ دا خیال پوښ ګوره که چرته وزیر شو سه راک اوس یو بل را په مخه کړی دا ها کو څه چل ګوره که دې څه جوړېدل چې خدای دې کړی د دې پلارم ویلیو چې روټي کپڑا مکان بدر کوم ویلیو کني ویل چې د خدای اسرم نه و د بنده اسرم و نتیجه یې څه شو اے بدبخت قومه د بنده اسرې پرېګ دی د خدای اسرونی سي دا ذات اسرونی چې د مور د خېټې نواله تر قبره پورې ستاده خلی تر روټي او رزق څوک در رسي نو دې قوم خدای پرېخه چې خدای پرېخو نو تاسو خدای پرېخي نو هغه شرمونه در نه جوړ کړ هغه شرمونه چې الله دې داسې څوک نه شرمای لکه نن چې پاکستان شرمېدل خبره د وسلو نه ده خبره د ایمان ده او خبره د غیرت ده وسلې دي چې صاحب ټوپک دي چې تماچی چې شلډه دي او جرمنی ده فرانسې ده زما وس ورسی او ما نه چا چاکو ګرځولو نو زبد سړی بچی دی چاکو ستاسو کار دی وسلې ګرځول دشمندار ما چې دشمندار زبستا د دشمنه علاج وکم یا به جوړه وکم او چې جوړه نه پړه ور به معلوم کم یو بدر کې ټاټای کم چې د نوغه در توبه سم بیا به ټوپک چا پسې ګرځي دا د خدای په قهر اخته قوم خپلو کې یو بل لپړانګان دي بار د توري نه دي کیږي بچا زمون په سر خو عظیم اور ولاړ دی د روس اور وګورئ د هندو اور وګورئ د امریکای اور وګورئ اورم په سر ولاړ دی او بدبختو سوچ کوي والله چې د شپې څملای او سار را پاسې د روس ټینکونه به درته په کوڅو کې ګرځي بیا به زه تا ته وایم چې راشه اوس دغه وزیران دی راوله دا خېټې چې د ګډانو قبرستان دی دغه اوس راوله چې اوس یې پرتګو کوي که کابل کې ګرځېدی شي نو پاکستان کې هم ګرځېدی شي دې خوشفهمۍ کې مبتلا نشي چې موږ سره یو دوه کړکړي جهازونه دي کړکړي به دې ولاړی او را بشي اور به در باندې بل
یو وخت کې به تی بچي چې ملک د ملک متفقي او ډټیا وي د دشمن مقابله د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکلات هغه دا چې یو سونو کالو عقیده د چا د خیال نه وست بل مشکل ورته داو چې عیسی علیہ السلام ته عیسایانو د خدای زوی وي او دا د عیسایانو نږدې زمانہ و يهودو عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وي دا عظیم طاقتونه پیغمبر ته د دیم لویا صالحه واچي دا به د دې دماغ نه څنګه وباسي چې عیسی علیہ السلام د خدای زوی نه دی یا عزیر علیہ السلام د خدای زوی نه دی دا ټول مشکلات لیکن چې عزم مضبوط اراده مضبوطه وا او د خدای نه امداد غوښتلو هر وخت کې د هغه پیغمبر مشن او شان مو ګورا چې نن د دنیا ګډ ګډ تور سیدو او هغه خلق مو ګورا چې چا د پیغمبر د شان خلاف کو نو عزیزانو عرض داو چې اصل اسلام یو آسان مذهب دی یو سهل مذهب دی مشکلات دین ارستو بزبیا تاسو تخیم چې هغه آسان او سهل مذهب کې مونږ خلقو کم مشکلات پیدا د دې داسې مثال دی لکه زمونږ په دې ملک کې د کافی زمانه نه قبر پرستی را روانه ده د قبرونو پوجا پاٹ کول بیا په قبرونو باندې دا نامی خول چې دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده دا دې د پاره ده لکه نن یو سړی ټلیفون کو وی چې دا فالج زیارت کم ځای کې ده سړی چې فالج والی داغه زیارت کم ځای کې ده نو ما وی چې ما ته خدا کا پته شته چې د فالج زیارت لا کم ځای کې ده تاسو اندازه وکړئ کدی یو سړی دا عقیده وی چې دا زیارت ته او په دې فالج لري کوي دې لري کوي دې نه زیات شرک بل نشته کدی یو سړی دا عقیده چې زما د خپو کې بعد دی او دا زیارت د آباد لري کوي دې نه لوی شرک بل نشته عزیزانو قبر پرستی چې دا په اسلام کې شته نه لیکن استعمال کې وګوره قبرونو نسال جوړ دي کنوریس نه دا غونډګان را ټول شي او ډولکی والا ځان سره کی او مخکې ډولکی راګيږي او رستو ور پسې دا شکور نیولې واچوي د بابا کسو اړې نمې د یاري ورکی زکه چلته ور سره ډنډه مار روان نو زما عزیزانو اوس دا قبر پرستی چې مونږ کې کما ده دا د دوی نو استل کارې دارت او بیا ور سره چلو خبره دامي چې د مولا نومم پزانی خي او هغه مولا ام ځان توای آی مرګره می شیخان مرګری وی لوی لوی سنه او لوی لوی ګیرو والا دای مرګری وی اوس دا اعتقاد د خلقو نو استل دا د چاپلار نشي دا اعتقاد تی وستل او بیا په دې خلق دا منل چې ګوره مؤثر حقيقي په دې کائنات کې صرف د خدای ذات ته بنده نه دی دا په منل دا ډېر ګران کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې ټولو مشکلاتو سامنا وا د یو سړی بش په تش په خدایان د نننا 50 کال مخکې د هندوستان اندوانو 33 کروڑ خدایانو 33 کروڑ خدایانو نن 50 کال مخکې چوس بلا نور څومره زیات شي د هندوستان خلقو 33 کروڑ خدایان منل ځکه چې هر یو بت بده یو مرز دارو